د مړي دپاره په جنازه کې دعاګانې، دا ډېره اهمه مسله ده. د مړي دپاره په جنازه کې دعاګانې، یو څو مسلې یادې کوي اوله کې، د دې مخکې چې دعاګانې ذکر کړو. یوه چې کله مؤلف وایي د مړي دپاره په جنازه کې دعاګانې، د دې نه څه مسله راووته؟ ډېرې دي. موږ ته خو یو یاده ده، موږ ته صرف یو یاده ده، د هغې په معنا نه پوهېږو، او بعضو ته پکې دغه هم نه ده یاده. بس اللهم ارحم لمیتنا اللهم ارحم کبیرنا وصغیرنا وشاهدنا وغایبنا وخبرنا، ډز او ختمه شو. په هېڅ هم نه دی پوهه. دا زمونږ کمی به ورته ووایو که نه کمال، کمی دی. بله مسله دا جنازه نه دی، جنازې د مونځ دا سپارش دی الله ته، سپارش دی الله ته د دې مړي دپاره. او دا ګورې د دې مړي دپاره هغه سپارش دی چې دنیا نه د وتو په دې خوله کې موږ کوو بس، یعنی دی د دنیا نه وځي او په آخرت ورنه نه وځي. دغه ټیم کې موږ یو سپارش الله ته کوو چې یا الله دا کمزوری بنده در روان دی او ته یې وبخ. زموږ ملکونو کې هم سپارشونه لیدلي دي، لس سیکنډه کې، په 20 سیکنډه کې ډزه ډزه ډزه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر السلام علیکم ورحمت الله. دیګونه هم سیجل کړی، کټونه پوره دي. یاره څه ووایم نو که تاسو ته د دې اندازه لګي، ما ته خو بلکل د یو طرف نه هم نه لګي چې د دې قوم د دې سره غم و چې د دې سړي په باره کې به زموږ دا سپارش الله قبول کړی او که نه به یې قبول کړی. غم و څه ښکاري؟ نه، ځکه چې قصه ټوله اوس د دیګونو ده، اوس د کټونو ده. کوم ځای کې به کینو، څو ورځې به کینو. پلانې راغلی و، زه درغلی وم، ته راغلی وې، تا ما ته ویلو، ته جنازه کې ولاړ وې. دا د پښتنو کیسې دي ټولې. مړی مړی پوه شو، الله پوه شو، هېڅ غم نشتی. چېرې زموږ دا ورور په دومره اوږد سفر باندې ووتو چې ته به ګوره څه حال وي. داسې زموږ دا ورور داسې عجزه پروت و، خالي، نه بچي نه مالو نه دنیا و، هېڅ هم نه و. الله ته یوازې پاتې شو چې کامیاب به شي او که نه. د قبر د اولنۍ شپه به په ده څنګه تېرېږي، دا قبر به ورته الله پراخه کړي او که نه، دا قبر به ورته الله رڼا کړي او که نه. نه، د دې سره سوچ د ډېرو لږو خلکو یې زموږ په علاقو کې، ځکه چې دغه ټیم کې هم ټول دا باس روانې مقبره کې چې هغه کوم خښول کېږي هغه مصروف به یې نور خوا او شا کې به ګپ شپ لګوي. نوي او راغلی وي او کله پرونه سعودي ته کله ځي او کله راغلی او نوي وي زر او که زړه وي زر. ته څه وایې چې دا قوم په دې غم کې چې دې سړي به څه کېږي؟ نه نه، دغه سوچ هم نه کوي چې دا الله بخلی دی، غم یې ورسره نشته. دا سوچ به ماله وکړو چې کله موږ سره دې مړي غم وي که نه، نو بیا د هغې نه بعد قصه د دغه شروع شي، د غوا او د میخې. یاره د غوا او د میخې پکې دومره بحث وشي چې دومره دې مړي نه کېږي. کوم ځای نه هم څاروی راوستو، په څو هم راوستو، څوک به راځي او څوک به نه راځي. او بیا چې کله وی خیرات هم کړی دی او په خیرات کې بیا نظر ساتي په ټولو باندې، دغه مولې را پرېښودی دی. ده خو چې دوی چې کړی موږ ته ویلو او ده سره زما نه لګي، او ده سره زما دا بیا زموږ خیرات دی. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. تیرې په تیرو د پاسه که لاس دې پکې راوویستو الله وایي لاس به وینه نه. دا ټولې تیرې دي، جهالت تیرې. موږ ډېر لرې پاتې شوي یو د الله د دین نه، او په دې کې زموږ هم لاس دی او په دې کې زموږ د ډېرو مولیانو صاحبانو هم لاس دی. د ډېرو سره غم ده کوو چې زه په دې جومات کې
امامتي کوم ما ته به دانې ما ته به پیسې میلاویږي او نور یې په تندر ولګي مړه لرې کوئ. که چېرته زمونږ ټول علما مخلص وی زمونږ خیرخوا وی او د دې قوم غم ورسره وی چې دا قوم به جنت ته ځي که جهنم ته به ځي، موږ به ډېر څه نن سبا نن پورې زده کړی وی که نه. خو غم هلته دا دی چې دا جومات زمانه ضایع نه شي، دا کور او دا پیسې او دا ما ته ورځ یو کس وي میسیج یې ما ته وکړو، وایي ته د دې مولیانو دا خبره به کې وکړي چې مولیانو دا پیسې او دا دانې وري دا حرام دي او دوی به څه خوري؟ یاره ما خو دا نه دي ویلي چې دا حرام دي او نه مې دا ویلي دي چې دوی دې دا نه خوري. زه وایم دا دنیا ټولو ته ضرورت دی، خو چې کومه ذمواري کوم امانت الله تعالی درکړی دی هغه به سر ته رسېد، هغې نه بعد بیا خېټه ده، خېټې سره به ګورو، خو دا زما ذمواري ده. زه چې په دې منبر ناست یم زما کار دی د خپلو پښتنو ته د الله او د الله د پیغمبر پیغام رسول. رزق به زما تنګي که هغه به پراخ وي په ما به سخت راځي نه به راځي، دې سره به ګورو، په دې کارونو الله ښه پوهېږي او چې څه الله په تقدیر کې لیکلي هغه به کېږي، خو زه خو به خپل کار کوم که نه. نو موږ په ډېر جهالت کې پاتې شوي، په ډېر جهالت کې. آخري سپارش ځکه رسول الله وسلم څه وایي چې د مړي دپاره دعا غواړي فاخلصوا له فی الدعا، نو په دعا کې ډېر د اخلاص نه کار والی. او نن سبا چې کله داسې عالم باندې واوړي چې هغه دا جنازه داسې 2-3 منټو ته اوږده کړي، ځه خو ته وایي څه مونځ جوړ کړو، بس دا وایي نو داسې چې دی وایي مونځ نه دی، وایي ځه خو ته څه وویل که وایي تاسو صبر شه مولا راوځه خو ته څه مونځ جوړ کړی. یعنې پکار دا دی چې موږ یو ځای کې مولوي صاحب وینو او هغه ځان خلاص کړي د جنازې نه، موږ ورته وایو چې مولوي صاحب د الله نه ویرېږه. دا زموږ د ورور په باره کې موږ سپارشیان راغلي وو، الله ته ودرېدو، موږ خو لا ولاړ نه وو او تا قصه ختمه کړه، لږ به اوږد شوی وي، لږې دعاګانې به دې غوښتې، الله ته به موږ لږ فریاد کړی و، موږ به الله ته لږ جړلي وو، الله ته به مجازي کړی و چې یا الله زموږ دا ورور وبخه، زموږ دا خور وبخه، زموږ دا مشر وبخه. نه خو موږ ورننوتي لا نه وتې بیا وتې، خو نه موږ به خوشحالېږو. زمونږ داسې جومات په کار دی چې مونځ یې ډېر تیز وي، زمونږ داسې مولا په کار دی چې مونځ ته لا ننوتی نه وي او بیا ترې وتی که نه. راځه مړه وي ته خو مه ورځه جومات ته، هغه وایي لږ اوږد مونځ کوي، داسې چلو چې لږ اوږد کوي لکه جرګه د الله سره اوږده شي. او چې ډېر یو سړی اوږد وکړي خو 2-3 منټه به اوږد شي که نه، جنازه ډېره اوږده شوه 2-3 منټه به اوږده شي که نه، 15 منټه وایي بوډاګان پکې ولاړ دي. دا بوډاګان په نورو ځایونو کې نه ستړي کېږي او یې ستړي شو ځه بوډا دی، لکه ډېر ورو بعض وایي چې دلته بوډاګان ولاړ دي، بل ځای کې دته نه رایدېږي چې بوډاګان ستړي کېږي، چې کله دا بوډا په ګاډي پورې شاته نښتی او دی په سیټ کې ناست وي دته نه یادېږي چې دا بوډا ستړی کېږي دله سیټ کې ځای ورکړه یا نور څه او موږ وایو بوډا ستړی شو، خو عبادت دی که نه، الله ولا اجر ورکوي که نه. بله جنازې په ورځ کې څو پیرې موږ کوو؟ چېرته کله ناکله یو جنازه، نو که په دې کله ناکله جنازه کې زموږ په دې پنډۍ لږ دړلی شي نقصان دی که نه. او دا روزانه چې سحر په توره تیاره ځو د شپې په توره تیاره راځو ټول جسم د اندامونه هم دردونه کوي، دې باره کې څه وایي؟ زه خو یم عمرو بن العاص یا خپلو بچو ته نصیحت کړی و، تاسو ته به یاد وي، زوی ته یې ویلي و، خپل زوی ته عبدالله ته وایي چې کله زه مړ شوم نو زما د قبر سره به دومره ودرېږي لکه څومره ټیم کې چې یو سړی اوښ حلالوي او بیا یې څرمن وباسي او بیا یې په غریبانو تقسیموي. خو د زړه د کومې نه به وایي زویه زما دپاره دعاګانې وغواړئ، ځکه چې دغه ټیم کې به زما نه تپوس کېږي، نو دا کار به وکړي. زه خو یم چې یو سړی وایي چې یا الله دې خپل ورور دپاره ودرېدی او الله ته مې د دې زړه د کومې نه ووایي یا الله زما دا ورور ماف کړه، یا الله دې وبخه، یا الله دې در روان دې ته مېلمستیا وکړه په جنتونو کې،
نه موږ الټه راوځو بنګ بنګ بهر کوو دا مونځ اوږد نه کړو لکه هېڅ خبره نه ده اوږد شو نو کله ناکله د جنازې مونځ دی نه دی پکې لږ اوږد وکړو موږ هم هسې نه ولاړ څنګه هسې نه ولاړ په نقطه پوه نه شوې زما ما ورته هسې ودرېدو رالو عبادت و ما ورته په عبادت کې ولاړو ها هغه حدیث ورته اوس یاد دی که نه چې څوک جنازه وکړي په مړي باندې یو قرات اجر دی او یو قرات د جبل احد امره دی او چې بیا ورسره لاړ شي او خښولو پورې ورسره وي نو څو اجر دی 2 قرات یعنی ما ورته چې ولاړ یو ما ورته د جبل احد امره د غر امره ثواب ګټو نو د دې دومره غټ ثواب دپاره 2-3 منټه تېرول به ښه دی جبل احد غر امره نیکیانې موږ ګټو خو زموږ د ډېرو دغې طرف ته سوچ نشي بلکې دا حدیث ورته معلوم نه دی او اکثر راغلي په دې نیت دي چې زموږ په جنازه کې وو نو دا خو دومره بدبخته دي چې اجر لا پرېږده د اجر سوچ پرېږده زه هم داسې نه چې ګناه کې راګیر نه شي چې دا عمل هم د الله دپاره نه دی کړی نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي دا دعاګانې یادې کوي خپل ورور دپاره خور دپاره مشر دپاره په اخلاص دعاګانې وغواړه او داسې مولا او علم وله راوله چې تا ته پته وي چې دی جنازې مونځ صحیح کوي ستا رور مړ شو پلار مړ شو ښځه بچې راوله داسې یو کس چې الله ته سم سپارش وشي الله ته مینت او زاري وشي ځان مه خلاصوه دی نه دا خو د دې یعنی د ده بدن د ده د بدن په موږ باندې اخري حق دی صحیح د دې سړي به نور هم حقونه وي خو د مرګ نه بعد خو هغه خو دې بدن یې ښخ شو د دې بدن چې په دنیا کې دی دا د ده په موږ باندې اخرنی حق دی چې د اخرنی حق خو له سم ادا کړو که بله مسله ورسره دا یاده کوي درېیمه دا کومې دعاګانې چې دلته ذکر کېږي دا هغه دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي د صحابه کرامو نه بې شمار رانقل دي هغه دلته موږ نه یې راوړي که څوک هغه دعاګانې مو صحیح ده او که څوک د دې نه علاوه دعا غواړي نو هم جایز دي دلیل پسې دی دلیل دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې وایي چې دعا وله په اخلاص سره وغواړئ بس یعنی دعا وله وغواړه او غوره دعاګانې هغه کمې وي دي چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي بیا د صحابه کرامو نه دا غوره دي یو دعا پکې ویله کېږي اولنی دعا د عوف ابن مالک رضی الله عنه روایت ته وی صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه رسول صلی الله علیه وسلم په یو جنازه باندې مونځ وکړو فحفظت من دعائه نو ما د هغوی د دعا نه دا یاده کړې ده دلیل یې به څه چې په جهر سره دعا غوښتې ده دلته مسله دا راغله چې جنازه به په پټه کېږي که په جهر سره نو د رسول صلی الله علیه وسلم اکثر طریقه دا چې په پټه یې کړې ده او کله ناکله په جهر سره کړې ده خصوصا دې دپاره چې ملګري واوري او یې زده کړي نو عامه طریقه دې دی چې سړی په پټه کوي او چې کله یو عالم محسوسه کړي چې یاره دې علاقه کې جهالت ډېر دی دې خلکو له د جنازې طریقه نه ورځي دا دعاګانې وله نه ورځي نو بیا یې دې جهرن وکړي پوه شوي به که نه موږ بیا هلته جګړې کوو موږ چې جګړه نه کړې موږ غلي نه کینو او مناظره ته راشه او زه به درشم ته 2 کسان وې راوله او 2 به زه راولم او کیمره به وی کېږدو او ته راوځه او زه به دروځم او دعوا او جواب دعوا په میاشت کې دعوه ولیکلی شي په یو میاشت کې جواب دعوه وي بیا په مناظره کې 8 ګنټې 10 ګنټې تنقیحاتي بیا په اخره کې کنځلې او بدې ردې او ټوپکې او تماچې او موږ په هېڅ هم پوه نه شو چې چا وګټله او چا وبېلله خو که موږ قرآن او حدیث ته غوږ ایښودی او ضد او تعصب نه وی دا کوم حدیثونه چې زه بیانوم دا د اهل حدیثو دپاره دي د الله د بندګانو دپاره دي که نه دا د بریلیانو دپاره دي که نه د دیوبندیانو دپاره دي دا حدیثونه که نه حنفي مذهب والا دي یا شافعي یا حنبلي یا مالکي
عوف ابن مالک وی رسول الله وسلم جنازه وکړه او رسول الله وسلم زموږ د ټولو پیغمبر دی. ګوره د مذهبونو کې د تقسیمېدو یو نقصان دا دی چې هغه پیغمبر چې د هغه تابعداري په موږ ټولو یو شان لازم ده، هغه حدیثونه زموږ نه لاړو ټوټې ټوټې شو. ځکه چې یو حدیث کې په یو حدیث باندې عمل الګ کېږي چې هغه ته شافعي مذهب ته واوړي، په بل حدیث باندې عمل الګ کېږي چې کله ته حنفي مذهب ته واوړي، په بل حدیث باندې عمل الګ کېږي چې ته دیوبندی شي، په بل کې به بریلی شي، په بل کې به الحدیث شي. دا څه مطلب شو؟ موږ ټول د الله بندګان یو، دغه زموږ پیغمبر دی، دغه زموږ کتاب دی، قرآن دی، دا زموږ دپاره حدیثونه دي، زموږ ټولو دپاره دي. الحمدلله علی ذلک. د الله شکر دی چې دا صفا نظریې راته نصیب کړې دی. نو زموږ هم په دې ډلو او تنظیمونو او فرقو کې پراته وو، زنده‌باد او مرده‌باد. زموږ په جوماتونو چې ته نښې مخې لیدلي، شنه جنډه، توره جنډه، برګه جنډه، خړه جنډه، سره جنډه نه. ولې؟ وأن المساجد لله. زموږ دا اعلان دی جوماتونه د الله کورونه دي، دې ته هر مسلمان راتلی شي. هر مسلمان چې کلمه وایي دې جومات ته هغه راتلی شي، نه زنده‌باد مرده‌باد. سکینت وقار. الحمدلله. که دا زنده‌باد مرده‌باد ولا هسې زموږ دې درس له راوستو دلته سا به ترې وتی. ولې؟ ځکه چې وایي چې مخامخ ټول مړي ناست دي، نه څوک نعره تکبیر وایي، نه څوک زنده‌باد مرده‌باد وایي. خو دی نه دی خبر، دا مړي نه دي، دا اصل ژوندي دي. ځکه چې سکینت دی، وقار دی. قرآن او حدیث چې سړی اوري په سړی په سکون شي. یو یې پکې ساتلی دی سپیکر سره خوا کې ولاړ لیدلی وي که نه، نو هغه د سپیکر ځان ته ریسه راتاو کړي، نعره تکبیر، او بیا یې دته راواړی، بیا لږ څه بعد بیا یې ترې راواړی، پلانې صاحب او زنده‌باد، پلانې صاحب او زنده‌باد. دی خاص دې له ساتلی ځکه چې دا مرۍ پکې بل شی دی، دا وچې وچې چغې به وایي. او زمونږ قاید دی او بس هغه دی، او بل وایي زمونږ قاید دی. مړه ده دا ته دین بیانې که څه بیانې؟ راشه ورته وایه چې ته موږ سره کښېنه چې څه لذت او خوند محسوس کړي د علم د زده کولو. حدیث تاسو اورېدلی که نه؟ وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر نصیحت وکړو ملګرو ته، خو ناشنا نصیحت یې وکړو. زړونه ویرېدو او سترګې وبهېدې، او صحابه کرامو په دې سرونو باندې دا څادرونه راچولي او د سینو نه د خوټ کېدو د اوازونه راتلو. دا د هغوی مجلسونه د علم، جړا، سوچ، فکر، تدبر. دا چې زنده‌باد او مرده‌باد زموږ تنظیم او ستا تنظیم او زموږ دغه اوس پکې لا اوټونو موټونو قسم روانه ده، یو خوبونه موبونه سلسله به اوس بیا شروع شي. خوبونه او په څه طریقه به ووټ اچوي، آداب د ووټ اچولو، او که یو منګه یو، دا قصې به سټارټ شي. دا په کوم ځای کې بیانېږي؟ په جوماتونو کې. خو افسوس دا دی که نه، یو سړی ګیله د هغه چا نه کوي چې دین استعمالوي. هغه یو مولوي صاحب پکې ویلي یو که چا ووټ رانه کو نو زه ورته هغه مونځونه نه بخم، کومې چې ما پسې کړي دي هغه ورته زه نه بخم ټول. نو غریبانه خو عوام دي ویرېدو، سهار نه ټول بیا ورمات، ځکه چې د چا د شپېتو کالو مونځونه دي، د چا د څلوېښتو دي، د چا د لسو کالو دي. تباه کوي چې د شپېتو کالو مونځونه دي دې واخیستو. دا مسخره نه ده، دا ټوکه نه ده. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. نو جنازه جهرن هم شته، سرن هم شته. رسول الله وسلم دا دعا غوښتې وه، اللهم اغفر له وارحمه، یا الله دا مړی وبخه په ده رحم وکړه. ښه دلته بعض علما دا وایي چې په زنانه باندې جنازه کې نو ضمیر به بدلی، اللهم اغفر لها وارحمها
ګوره تحقیقي قول دا دی چې ضمیر بدلولو ته هېڅ ضرورت نشته. ولې په موږ باندې به دا اعتراض وکړي چې اللهم اغفر له خو د سړي دپاره دی، له سړي دپاره ضمیر دی، لها د ښځې دپاره. موږ وایو دلته د ښځې او د سړي تذکره نه ده، مړی بحث کېږي او مړی مذکر دی. مړی مذکر دی که مؤنث دی؟ مذکر دی. لکه دا مړی م چېرته روان کړی او کېدی شي ښځی نشي کېدی. نو څوک داسې وایي چې لکه دا مړی م چېرته روانه کړې ده نه وایي. بل دا چې عوامو ته به مشکل شي، دا خو زه اوس پوهېږم چې زه ضمیر دلته بدلول غواړي. عامي غریب په ضمیر څه پوهېږي؟ نو دا د بعضو فقهاو دا مسله لږه ګرانه کړې ده. نو چې څنګه د رسول صلی الله علیه وسلم نه راغلي دا قشانې ووایه. اللهم اغفر له وارحمه، یا الله ویې بخه او رحم پې وکړه، وعافه او د سختو نه یې وساته، واعف عنه او معافي ورته وکړه. دې دعا ته ګوره څومره ښایسته ده ښه. واکرم نزله او ښه مېلمستیا یې وکړه، ووسع مدخله او ځای د ده د وردننه کېدو پراخه کړه. دی به کوم ځای ورننوځي؟ قبر. واغسله بالماء والثلج والبرد او وینځه دی د ګناهونو نه په اوبو او په واوره او په ګلۍ سره. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس او د ګناهونو نه یې داسې پاک کړه لکه چې تا سپینه جامه د خیرې نه پاکه کړې ده. وابدله دار خیرا من داره او ورکه ده ته په بدل کې کور غوره د کور د ده نه، کور د ده په دنیا کې چې کوم دی د دې نه وله غوره ورکه. واهلا خیرا من اهله او ورکه ده ته اهل خاندان غوره د اهل د ده نه کوم چې په دنیا کې دی. وزوجا خیرا من زوجه او ورکه ده ته ښځه غوره د ښځې د ده نه په دنیا کې. وادخله الجنه یا الله جنت ته ورننه باسه. واعذه من عذاب القبر او د قبر د عذاب نه وساته. ومن عذاب النار او د جهنم د عذاب نه وساته. څنګه دعا ده؟ سپارش دې ته وایي. سپارش دې ته وایي. عوف ابن مالک څه وایي؟ وی رسول صلی الله علیه وسلم جنازه کوله دا دعا ما ورده حتى تمنيت ان اكون ذلك الميت ان اكون انا ذلك الميت. وی په دې منځ کې مې ارمان وکړ چې دا مړی زه وی. نو څومره خوش نصیبه وی چې دا مړی زه یې. یعنې چې دومره ښایسته دعا او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې غواړي. هغه انسان دا دعا غواړي چې دغه دعا الله نه رد کوي. د مړي دپاره خلک داسې سپارښتونه کوي، هر څه پکې ذکر شو. د قبر تذکره، د آخرت تذکره، د اهل تذکره، د کور تذکره، د ښځې تذکره. یو اشکال زړه ته راځي، چاته راغی؟ ښځې باره کې څه؟ نه، زوج ښځې ته م وایي، زوج خاوند ته م وایي په عربۍ کې. دا اشکال نشتی. یعنی الله خاون وله ورکړي غوره دی خاون نه چې دنیا کې. خو بیا هم یو اشکال شتی. څه اشکال دی؟ یعنی مسله خو دا ده چې خاون جنتي او ښځې جنتي، الله دې ښځې له هم دقه خاون ورکوي. نو څنګه ته په دعا کې وایي چې یا الله د دې خاون نه وله غوره خاون ورکه. ستاسو دې طرف ته سوچ نه وتلی. دې طرف ته سوچ د هغه چا ځي چې هغه ویښ ناشي. د سړي په باره کې خو موږ ته پته ولګېده ځه چې یا الله غوره ښځه وله دنیاني حوره وله ورکه، یا بله ښځه هم کېدی شي دنیوي ښځو کې بله ښځه. خو د ښځې مسله ده چې د دې خاوند دینداره دی او جنت ته لاړه الله وبخو، دا خو دې ښځې ته واپس میلاویږي او ښځه هم جنتۍ ده. نو څنګه ته په دعا کې دا وایي چې یا الله دغه خاوند نه وله غوره ورکړه. نو دا یاد کړئ، ګوره غورهوالی کله په عین کې، کله په صفت کې، یا په بل تعبیر سره والی غورهوالی کله په ذات کې، کله په صفاتو کې. یعنی د ذات په اعتبار سره زه تا ته دا ویم چې دا پلانې غوره دی د پلاني نه، د ذات په اعتبار سره دا سړی پوره غوره دی د هغه نه. او کله غورهوالی په اعتبار د صفت شي. دلته معنی دا ده د ښځې دپاره چې دا دعا غواړي او د خاوند دپاره هم کېدای شي د سړي دپاره که دقه ښځه ورته میلاویږي. یا الله خاوند وله غوره ورکه د دې خاوند نه کوم چې په دنیا کې د معنی دا ده
که دا خاون ومي خو د دې خاون چې کوم صفات دي په دنیا کې د دې نه اوچت صفات په دې سړي کې ورواچوه به جنت کې دله ورکه نو خاون غوره نه شو کوم یو غوره شو دنیا والا که آخرت والا په اعتبار د څه په اعتبار د صفاتو ذات خو حق یو دی پوه شوي تاسو که نه خو غوره شو په څه صفاتو یو سړی پوخا بد اخلاق او اوس څه دی خوش اخلاقه دی موږ وایو دا الک د هغه پوخاني نه بدل دی همک الک دی پوخاني بل الکو ذات خو یو دی بدل دی په څه کې په صفاتو کې په اخلاقو کې نو ته چې سوال کوې ته دی یا الله دې له غوره خاون ورکه مانه دا که دا خاون هم په نصیب دی خو چې د دې خاون چې کوم صفات په دنیا کې دي د دې نه اوچت صفات د دې خاون یې بیا اوس خو به څه اشکال نه امید دی چې انشاءالله دا درسونه د دې دعاګانو د اذکارو دا تاسو پرې ښه پوهېږئ انشاءالله واضح دي که نه واضح چې به انګلیش ته واړو یا عربۍ کې شروع کړو زه خو حتی اوسه کوشش کوم چې یو ټکی تاسو ته واضح بیان کړم یو ټکی او پښتو م هغه استعمالوم چې کومه عامه پښتو استعمالي کله نه کله دا بعض ملګري دا پښتو کې چې ډېره تجربه لري ما سره خیرخواهي په نیت رابطه وکړي که تاسو دلته دا ټکی دي دا ټکی دي لکه زه ورته یم زه څه د پښتو په مقابله کې نه یم روان زه دلته ناست دې دپاره یم چې زه پښتانه پوهه کړم نو که زه داسې ټکی استعمال کړم چې په هغې باندې دا ملګري نه پوهېږي نو هغې بیا فایده ونه کړ کوم ځای کې هم تاسو پوه نه شئ ما ته ووایئ الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي دې دعاګانو